ناکامۍ د هغوی په برخه وي چې په خپله بریا باور نه لري. کله چې منزل ته ورسېدې هغه څوک مه هېروه چې لارې درته ښودلې وه. ژوند له اوله سخت و ځکه چې شروع یې په ژړا شوې ده. ناکامه خلک همیشه په نورو کې عیبونه ګوري. کله کله باید سړی ښه شي چې یو څوک وبشي، خو دومره باید احمق نشي چې بیا ځلې باور پرې وکړي. هغوی چې ارزښت نه درکوي په کیسه کې یې مه کېږه. دا غرور نو بلکې د ځان عزت دی. عاجزي لویه پادشاهي ده. خپلې تېروتنې د ځان لپاره تجربې وګرځوئ. داسې فکر مه کوه چې د سر د ویښتو په اندازه ملګري لرم، په سختو ورځو کې به پوه شي چې ګنجی یم. د چا چې د اصلیت بنسټ خام وي نو ښېګړه ژر هېروي. پوهیږئ پاک خلک ولې دوکه کیږي؟ ځکه تل په ناپاکو او کم اصلو خلکو باور کوي. د ښه ملګري ارزښت هغه وخت در معلومیږي چې د هغه موجودیت نه وي، ځکه ستوري هغه وخت ښکاره کیږي چې تیاره شي. په دې کلکه عقیده ولره چې عزت او ذلت ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی. په ژوند کې د هیچا څخه ګیله نه لرم، ځکه چې ښو خلکو خاطرې او د بدو خلکو تجربې مې ترلاسه کړي. غټ خلک هدفونه لري، واړه خلک امیدونه لري. خدایه لوی مې کړي خو لویې رامه کړي. ښه خلک خاطرې او بد خلک تجربې درکوي. د بل سپکه مه غواړه، عزت او ذلت د الله تعالی په لاس کې دی. ارزانه ژاولې او کم اصل خلک دواړه په لومړي سر کې خواږه وي. پر خپله وړتیا باور لرل نیمه بریا ده. خبرو ته نه، عمل ته پام کوئ. هیڅکله د ملګرو امتحان مه اخلئ، حوصله وکړئ. هر څوک د وخت په تېرېدو سره خپل امتحان درکوي. په کم عقل دوست باور او په سپک سړي تکیه کول ستره غلطي ده. په خپله پوهه غرور کول تر ټولو بده ناپوهي ده. له هر شي څخه ګټه واخله، خو د ملګري د باور او انسانیت څخه نه. تر هغه یې ملګری مه بوله چې په غیاب کې دې دفاع ونه کړي. یو بل احترام وکړئ. نه دا خلک بیا راځي او نه دا وخت بیا راځي. ځینې خلک بد نه دي، خو بد خلک یې درته بد کړي. زړه هغه وخت ډیر درد کوي کله چې ستا نیت صفا او دی دوکه کوي. ځینې خلک دغسې وي، هم دې پښې وهي او هم دې د سوري نه استفاده کوي. د زړه ځینې خبرې په زړه کې شي وي. جاهل هغه نه دی چې لیک لوست نه لري. جاهل هغه دی چې قبله پیژني لمونځ نه کوي. کله چې زما په قدر پوهیږي هغه وخت به ډیر